د نن ورځې تازه او مهم خبر. اسلامي امارات د امریکا برید په اړه نوې او تازه څرګندونې کړې دي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. 21 کاله وړاندې پر همدې ورځ د تلې پر 15 امریکا او ناټو پر افغانستان برید وکړ او وروسته یې په هیواد کې څو پوځي اډې جوړې کړې او 12 لسیزې په افغانستان کې پوځي حضور درلود. اسلامي امارات د دې ورځې په مناسبت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا حکومت له کوم جواز او دلیل پرته پر افغانستان برید وکړ. د دې اعلامیې په یوې برخه کې راغلي د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا اعلانوي چې افغانستان د هیچا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې څخه د چا پر وړاندې د سوء استفادې اجازه ورکول کیږي. خو په مقابل کې له نورو هیوادونو څخه هم غواړو چې د افغانستان پر وړاندې خصمانه دریځ ونه نیسي او زموږ د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ پر وړاندې خنډونه ایجاد نه کړي. په افغانستان کې د امریکا پر 100 کلن حضور د نیوکو ترڅنګ د سپټمبر 11 او د بن غونډه په افغانستان کې د یو لړ لویو بدلونونو پیلامه هم ګڼل کیږي. دغه بدلونونه د افغانستان په پوځي، سیاسي، ټولنیزو او کلتوري برخو کې رامنځته شول. د نړیوالو اړیکو کارپوه نعمت الله بیژن وایي په تیرو 20 کلونو کې د اقتصاد، ښوونې او روزنې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو او د نظام جوړونې په برخو کې د امریکا حضور مثبت و، خو له بلې خوا یې د امنیت او تلپاتې ثبات په برخه کې ډیر مثبت رول نه لوبوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.